دغه چې دی د توپخانې هوایي پل دی. ما مکتب په دغه لیسه کې ویلی دی، ته وایي ظاهرشاهي لیسه. 5-6 کاله کېږي چې جوړ سوي دي. دا هم شهیدانو چوک پر پاوکم 3 بجې په روژه کې نو شهیدانو شارینو دی، د کندهار شارینو. سیال معالجوي روغتون جوړ سوی دی. هرات بازار ته داخل شولم. دا وخت نو خالي غوښې نور نو بالا خولیانې دي او لونګیانې دي او دسملان دي، د اختر سامانونه دي ټوله. دغه نو په هرات بازار کې دغه کوچنۍ کوڅې دي. دا د امام بارې په سړک باندې دا د اهل تشیع ورونو پر مرکز باندې مو وباسم. د امام بارې سړک ورته وایي په کندهار کې. اهل تشیع امام باره ده دغه لار ده، وینې. سلامونه، ستړي مه سئ، وخت په خیر، روژه په خیر. نو خدای دې وکړي چې روژه په خیر در باندې تېرېږي. نو فکر کوم نن به 10مه روژه وي او دغه شاوخوا ده، نو زماسې درک ورک دی، نو حساب یې راسه غلط دی. خدای دې وکړي چې بس روژه په خیر تېرېږي. د دنیا هر ځای کې چې یاست، نو ښار ته روان یم، ځینې کارونه هم لرم. نو زویا او ذکرام را سره ده راځي. نو په د روژه کې به تاسو هم دا د ښار میله وکړم چې په ښار کې څه کیسې دي. نو اوس فعلا پر جاده یم. نو دغه چې دی د توپخانې هوایي پل دی، دغه ظاهرشاهي لیسه ده. نو ما مکتب په دغه لیسه کې ویلی دی، ته وایي ظاهرشاهي لیسه. نو دا چې زار وخت راسم ما ته خپل د مکتب دوره را په یاد کې. دا نو تقریبا 1988 دا شاوخوا به وزوم، دقیق ونه کم په یاد. نو دغه خو ویني دا مارکیټونه هم دا 5-6 کاله کېږي چې جوړ سوي دي. نو داسې ډېر وخت یې نه کېږي. دا ځای به لا زرنګار سالون ده، ډېر خلک به یې پېژني. دلته پخوا دا ودونه کېدله. د اطلاعات کلتور ریاست دی. دغسې نو زه هم تقریبا به شهیدان چوک ته را لنډ یم. دا هم شهیدان چوک پر پاوکم 3 بجې په روژه کې نو. اوس لا بیا هم داسې خاص شی نه وي. د مازدیګر ټیم ته بیخي بیروبار زیات شي، یو مخ داسې وضعیت چې ټول خلک کورو ته ځي او هر طرف ته بس دغه کیسه شهیدانو شارینو دی، د کندهار شارینو. خوا دغه دلته نه و دغه سیګنل، اوس دا سیګنل هم لګېدلی دی. دا لاره نه ولاړله جامع عمر ته. زه غواړم چې داسې د هرات بازار خواته ولاړ شم. سیال معالجوي روغتون جوړ سوی دی. دا لاره نه ولاړه لکه احمده چوک ته، هرات بازار ته داخل شولم. دا وخت شی نه وي، وینې. په د روژه مات پر وخت باندې بس دا کړایانې مړایانې وو، ایناوې میناو دا شیان ټوله سره فعاله شي. دا وخت نو خالي غوښې دا ومې غوښې خالي. نور نو بالا خولیانې دي او لونګیانې دي او دسملان دي، د اختر سامانونه دي ټوله. کوټیانو دا شیان خرڅېږي. چی شي دي ذکره؟ دې ته دا چاړې وایي. دا له دې خوا مشکل نشته جوی، هغې خوا مو په راځه. صحیح ده. دې بغل ته نو ټوله بس دغه شیان دي: بوټ، چمپل، خولۍ، صدرۍ، دسمال. سیګنل دغه دی.
اوس ګرین هم سمنګر بیا هم ډېر بیروبار دی. دا خواته نو داسې دی چې د اختر شپې دي، سوداوي موداوي کوي خلک. زه هم بس دغه چمپلانو د دې شانو دوکانو سره ولاړ یم، سیل یې کوم. شاهي بوټ پلورنځي ده. وینې بیا سور سو سیګنل. مقصد موږ ته نوبت راونه رسېدی. ذکرا څه شکایه جوی؟ ګرمي خو به دې نه کېږي؟ نه پرېږدې، سره ده چې زرغونه سي بیا به ځو. صحیح دی. دغه نو په هرات بازار کې دغه کوچني کوچني کوڅې دي. اکثریت خلک د دغو ځایو ډېره غوښتنه کوي. دلته ماته وناک ادرسونه را معلوم وي چې چیرې ولاړ شم لاره به راسه ورک کړي. سخت ډېر انتظار مو وکړئ. نو بیخي تقریبا یو 10 دقیقې وشوې. بس دا خاص د نوي سړک سره چوک دی. پس له نیم ساعته دو وروسته دا دی اوس لاره خلاصه سوله. هغه هم ترافیک راغلله. وینې که نه دغه مخامخ موټر ډېر وضعیت خراب کړی و، بې ځایه پارکینګ کړی و. ترافیک هم بیخي سره ډېر سوله. نو نه پوهېږم څه کیسه سو. زه غواړم چې داسې پر دا نوي سړک باندې را وګرځم چې لاره راته اوږده نه سي. دا خو نه د ګندمک نانوایي ده او دا د پکوړو مکوړو مرکز دی، نوی سړک. ډېر وخت مو تېر کوي. دا وخت یو رقم د خلکو بس هغه حوصله هم ختمه سي. دا هم نوی سړک. دلته نو بس دغه ترکاري و، تازه میوه و، شمیش هم په ګاډۍ کې را روان دي. وینې تازه میوه و، هر څه دلته خرڅېږي. وینې دا نو چې سړی ښه وږی بیا دا کوڅه ښه خوند کوي چې راسي. دا میوې و، دا ترکاري و، دا پکوړې و، سمبوسې و، دا ټول شیان دلته وي. نو نن غواړم چې بېرته مو دغسې پر دا دغه باندې وباسم. دا د امام بارې په سړک باندې دا د اهل تشیع ورونو پر مرکز باندې مو وباسم. دلته نو بس دغه ډېرې دا بیکري ډېرې دي، قناتیانې چې ورته وایي. خو دا دی چې لمر دی. داسې ورته وګورئ دلته ټولې بس دغه کلچې و، کیک و، دا شیان جوړېږي و خرڅېږي. دا بس د اهل تشیع مرکز دی. د امام بارې سړک ورته وایي په کندهار کې. که دغه د اهل تشیع امام باره ده، دغه یې لار ده. وینې زه غواړم بېرته عمومي جادې ته ووځم. دې ځای کې بیا دغه د فرنیچر شیان هم ډېر خرڅېږي. دا د ودو لپاره خلک راځي. د انوارۍ و، ډبل بیډ و، دا شیان دلته خرڅېږي. چی چې دې وسوه؟ زویا د ایسکریم ته هوا وسوله. کمه دی ما چې راوښیاست چې در رانیسم. جاده چې هر رقم سي بس غټه ده.
پراخه ده دغونه څه لاره نه پکښې بندېږي. بس دا هرات دروازه و، هرات بازار و، چارسو شاه بازار و، دا نو داسې دي چې دا ځایونه تنګ پخواني ځایونه دي چې موټران ورباندې زیات شي، بس بالا رستي لاره بنده شي. دا دی بېرته هوایي پل ته راورسېدلمه ده توپخانې. توپخانه کې ښه اچار هم پیدا کېږي چې پر هغه لار ورغلی وای. مخامخ کپتان مدد چوک دی نو هوا نن بیا یو څه وریځ ده. هو چې دا غږ دې واورېدی بالا راته ووایه صحیح دی. نو دغه نوی یو خوا زوړ ده دغه زرګري مارکېټ، یو دا زاید بهار زرګري مارکېټ. نو دا نوی جوړ شوی دی، فکر کوم په آینده کې به زرګران ټوله دلته راشي. موږ هم راورسېدلو کفتان مدد چوک ته. کمه دی؟ اوس به دی نی چې نی فعاله نی چې نی آماده اوس دا وخت. دا هغلته د آیس کریم دی، نو زویا وایي ذکرا وایي، زویا و ذکرا وایي عوام ورته کېږي. نو فکر نه کومه چې اوس دې آماده یي. زه به بیا هم پوښتنه درته وکړمه صحیح دی. د بختانه بس نو روژه ده، د کوچنیانو هم بخت کار نه کوي، نو نه و فعال. نو د کوچنیانو لپاره یې دې هم نه آماده کوي، ځکه دونه کوچنیان خو نه وي دلته. چې دا د روژه مات وخت شي بیا یې سره آماده کړي. مخ ته به وګورو صحیح دی زویه. خو لیړۍ والا که م پیدا کړو لیړۍ والا به را وګرځوو صحیح دی. چرګان وینئ داسې اوړي په دا دغه کې، هر شی خوند کوي دا وخت. پسرلی دی بالا د نیالانو شپې دي وینې، هر موټر چې وګورې بس یو شی یې پکښې اچولی، یو چا دا ټکسي وینئ نارنج دی فکر کومه، کور ته بې وړي کري وینې نارنج ذکره دا کري اوس په کور کې. نارنج دی. حضرتجي بابا ته راورسېدلم وینې. څه ده؟ هغه د آیس کریم. آیس کریم کم ماډل لري؟ لسی والا کم ماډل دی؟ راکړه یو دوه دانې. دوه دانې پاپړ غواړي که قهوه؟ قهوه غواړي صحیح دی. راوړه. دغه دی ویلې خو به نه وي، قهوه والا راکړه. دغه دی د دې خو روژه نه ده، دا زړه بې په یخ شي په دا آیس کریم باندې. زموږ خوا هسې هم روژه ده. حضرتجي بابا دی. نو دلته هم د ترکاریو د تازه میوې و د دې شیانو ډېر لوی مرکز دی او ډېر بیروبار به و پخوا. اوس هغه رقم بیروبار نه دی، نو نه پوهېږم چې څنګه حساب دی. دغه کوڅه وه وینې، خوا به ډېر بیروبار و دلته، خو اوس خاص شی نسته.
مالټې اوسېبانو دا شان دي ته راویې کاږه زویه ذکرات یې خوړایم نسي او بیا د نارې ووایه د آیسکریم او اصلا خبره داسې ده چې اوس پر دې بغل باندې ډېر دغه تازه میوې و دا شیان خرڅېږي ځکه هغې خواته بېروبار نشته اوس او دا سراپا کلینیکونه هم بیخي ډېر جوړ سوله په دې جاده باندې د ضرورت څه اضافه فکر کومه سوله دغه دي دا ټوله بس دغه تازه میوه ده کاون و که څوک خوري شوکیانې کاوم سته هغه دي سمبوسې دا د خورما مرکز دی الحسن د خورما شرکت شرکت ژړه نه لرئ که څنګه ژړه کم ماډل سته یا بل ماډل نشته پخوانی ولې هغه خلاص ماشین پیدا کړي هغه نو په دکانونو کې ولا خامخا په څه کم پیدا کړي به ځم پیدا کړي پیدا کړي یا سبب نه ده څو وخت نو لا بلا کار خلاص دا په څو د کیلو په څه دي شو دا را خوندوره ده خو زه دغه را کومه خورما چې زما خوښه وله هغه نه وله نو بس برای احتیاط مې دغه راواخیستله زما دا وچه خورما خوښوي چې دا نه لاس خرابوي او هغه پر غاښو هم بده نه لګېږي دغه خورما بیا چې ده دا زما پر غاښو بده لګېږي دا پسته خورما کلکه خورما ماته ښه خوند نه کوي څونه غټ موټر رالی ذکرا ورته وګوره وینې دا خو د شپې ایله د ورځې بندې نو څنګه راغلی دی خیر خالي دی د یو لنډه ځایه به راوتلی تقریبا بالا درایي ته رسېږم مخامخ د کانکریټ میکسر وینئ هم یو خواته روان کړی دی په دروژه کې فکر کوم کار په کوي دا خوا خو نو مکمل وینئ چې تازه میوې دوکانونه دي هم د درایي چوک بجې هم 4 بجې دي 5 شپږ 2 ساعته پاته دی تقریبا په 11 دقیقې بالا روژه مات سړک نو ولاړی میدان هوایي یا بولدک ولسوالۍ ته سیګنل سور دی ذکرا وایي ډېر غټ موټر راپسې دی کابل ته چې ځي دغه موټر ښیي وینې 580 ده نو نه پوهېږم چې اډې ته ننوځي او که یا کابل ته ځي لیرا ته راغلی دی نو کیدای شي لیرا ته راغلی کابل ته روان دی زویا وینې اوس یې تیز کوي وینې نو کابل ته به ځي ناوخته دی بس زم راورسېدلم د خیره سره عینو مینې ته نو نن بازار کې نه پوهېږم چې یو څه ګرمي وله داسې خسته سولمه او که مې ډېر وخت تېر کوي خو خیر یو څه داسې خسته سولمه نو عموما زه د مازدیګر ټیم یو څه ګنګ سمه نو بس خدای دې وکړي چې تاسو
په دا روژه کې د کندهار په ښار باندې خوند اخیستی، د اوضاع مو لیدلي، نو تر بیا ښه وخت، د الله په امان.